بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مینوالو، لکه څنګه چې مې وعده در سره کړې وه چې د سوني وګاس درسونه به شروع کوو. اولنی سبق نن د سوني وګاس د انسټالولو یا ثبتولو په کمپیوټر کې دا طریقه درته ښیم، ځکه ډېر ملګري د دې سره په تکلیف وي چې سوني وګاس استعمالولی سي، خو د انسټالولو یا د ثبتولو طریقه په کمپیوټر کې نه ورته معلومیږي، ورته ګرانه وي. نو دا طریقه به په ډېره اساني سره، په ډېره اسانه پښتو سره چې لغت به نه وي پکښې، د هر هغه چا دپاره چې دی د کمپیوټر سره لږ څه بلد دي، هغه به د دې څه فایده اخیستلی شي. ورځمه سوني وګاس ته دا خلاصوم، دا خلاصوم. دا ځای چې راوي دا نیکسټ بټن وهم، دا ځای چې راوي په دې کې دا انسټال بټن دا وهم. اوس به د دې لږ ورته انتظار سو، یو څه انتظار دغه ځای غواړي، په دې کې به لږ انتظار ورته وکړو. اوکې بټن وهم، اوکې بټن چې مو وله دغه ځای راوي، په دې کې بیا دغه نیکسټ بټن، دغه بټن بیا وهم. دا چې ووایي دا لوړ ټکی به ور ډک کړو، دا چې ډک سو بیا به دا د میان بټن ووهم، نیکسټ پر لیکلی دی. بیا دغه بټن دا د میان بټن ووهم، دا نیکسټ پر لیکلی دی. بیا دغه ټکی ور ډکوم، بیا انسټال بټن وهم، د ادمیان بټن. اوس به دلته بیا لږ ورته انتظار سو چې دا لیکه در پایه پورې ورسیږي. انشاءالله زموږ سوني وګاس به انسټال سي او بیا کیجن ورکوو. زموږ سوني وګاس دا د انسټالېدو والا دی، که تاسې وینئ دلته دا دی رالی. لږ انتظار لا ورته کوو. اوس چې دغه ځای راوي دا د میان بټن فینش، دا بټن وهم، دا چې مې ووهي دا کاټوم. اوس به دی خلاصوي نه، بعضې ملګري دا غلطي وکړي چې اول دی خلاص کړي. سوني وګاس به خلاصوي نه، راځي به کیجن ته. کیجن دا دی کی، دا خلاصوم، دا ځای کې وهم، دا کیجن دا د خلاصه سوه. په دې کې یو قسم آواز کوي، خو هغه آواز یې دا د ما ور بند کړی دی، دا خپله یو آواز لري. په دې کې اوس دا ځای به را خلاص کو، دلته به راسو سوني وګاس پرو 8 به پیدا کو، دا دی. دا مې ووهي، دا بټن وهم، دا چې مې ووهله په دې کې راځم، په دې ځای کې راځمه دا پروګرام وهم، دا چې مې ووهي دا دی. په دې کې به اوس سوني پیدا کم، سوني ښه راځم، دا سوني دی. دا چې مې پیدا کړي اوکې باندې وم. اوکې چې مې ووهي دا ځای راوړي، دا بیا اوکې وهم. دا چې مې ووهي اوس به سوني وګاس را خلاص کم، دا ځای راوي. په دې کې به دا کیجن دا ځای به را کاپي کو، ورته وګوره دلته لیکلي دي لوړ، پر دا ځای باندې سریل نمبر، دا به را کاپي کم، کاپي دا رقم راسته بټن به پر دا ځای ووایه، دا ځای چې راوي دا کاپي لیکلی ده، دا به وم. اوس راځم دلته بیا راسته بټن وم، دلته دا فیسټ لیکلی دی، دا وهم. دا چې مو ووایي دا د میان بټن وهم. دا ځای چې رالی په دې کې به دغه لوړ نه دا کښته، دا که چیرې تا پر انټرنیټ باندې کار کوئ، مو په کمپیوټر کې د انټرنیټ خلاص ولو، نو بیا دا لوړ علامت ول کېږي. که انټرنیټ بند و، اوس یې موږ پر آفلاین باندې کوو، دا کښته وهو، نیکسټ. نیکسټ چې مو ووایي دا ځای چې راوي بیا نیکسټ بټن وهو، دا ځای راوي. اکثر ملګري بس چې دا ځای ته راورسېږي
دغه ځای ورته مشکل وي. اوس صرف په دې ځای کې چې کوم ځای راځي هغه دلته دا ایمیل ادرس دی. دا ایمیل ادرس لیکلی دی، په دې ځای کې بس ملګري پاته راځي چې دغه یو ځای نه کې ور برابر د ایمیل ادرس سم نه ور واچي، نو بیا هغه پرمختګ نه کوي. اوس زه دلته ادرس ورکوم سوني، ګوره دغه علامت خامخا غواړي gmail.com دا مې ورکړي. اوس به په دې ځای کې چې په کوم ملک کې اوسېږي هغه به ورکړي. اوس مثال موږ په کوم ملک یو هغه ملک به زه اوس ورکم، دا دی صحیح شو. اوس دلته چې هر شی نور ورکوي، زه چې ورکوم خالي دا ورکوم، هر خانه کې هم دغه ورکوم، ته هر څه ورکولی شئ چې تاسې خپل پر طبیعت خوښ. صحیح شو. اوس به دغه لوړ نشان ډک دی، دغه به ډک کې پر دې باندې به کلیک ولګئ، دا بټن به خلاص. اوس به نیکسټ بټن ووایه. نیکسټ بټن چې وویل دا ځای درته راوي، په دې کې به سیو ووایه. سیو چې دې ووایي دا ځای درته راوړي، بیا به نیکسټ بټن ووایه. نیکسټ بټن چې دې وویل دا ځای درته راوړي، دا ځای چې راوي بیرته به کیجن ته ولاړ سي. کیجن دغه دی، د لې خلاص پروت دی، دا باندې به دا به را کاپي کې کاپي. دا چې د کاپي کې بیرته به راسي، په دې ځای کې به بیا راسته کلیک ولګه، پیسټ بټن به ووایه. اوس به فینیش بټن ووایه. اوس موږ او ستاسې وګاس پرو 8 یعنی وګاس 8 دا خلاص شو. دا دی پر دا رقم ترتیب باندې سو. نور درسونه به انشاءالله د وګاس په تعلیماتو کې درکوم چې وګاس کې موږ څنګه کار وکړو او څنګه پرمختګ کې وکړو. نور درسونه به انشاءالله بیا پر مخ باندې سره ګورو. دوستانو که چیرې تاسې زموږ د یوټیوب په چینل کې یا زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې در تاسې پورې په ښه وسایي در ورسېږي. او که چیرې تاسې زموږ د فیسبوک پر پیج باندې از پیج در سره لایک کړئ چې زموږ ویډیوګانې در تاسې پورې په اسانۍ در ورسېږي. نور هم پر الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.